د فصاحت او بلاغت نډک بیان د شیخ الشیخ فخر کې تاسو ټول د داوی چې دا یو کال تیر شو زبر بیان په اخره کې یو څو ته پوښتنه کوم چې دسته په وګونو کې پاتې شي او د شپې د ځان له سوچ وکړ. اولنی سوال زما تاسو ټول نه دی او اول به خپل ځان نه چې دا یو کال چې موږ تیر کو د دغه کال د لاسه موږ الله ته نږدې شوي یو کو لري شوي دې ځان له جواب ورکړي د شپې چې کله ځان له تاسو ټول زما ته پوښتنه چې ودی یو کال کې تا دې څه کړی دي چې ته اوس مطمئن یې چې لکه الله به دې خبر زمانه ډېر خوشاله. دریم سوال زما ته دا دی په دې تیر شوي کال کې تا قرآن څو پیری ختم کړی څو پیری د قرآن روزه مرته نه دې زه ټول کال به توبه د روزي باز به شروع کی رمضان نه ما د ټول کال کې تا څو پیری قرآن ختم کړی دی. سوال زما ته دا دی چې ستا په تیر شوي کال کې په علم کې څومره اضافه راغلی علم دې ډېر شوی دی کم شوی. سوال زما ته دا دی چې اوس ته په ښه حال کې یعنې اوس ته د رب العالمین بندګي ښه کوې که نه تیر شوي کال کې ښه وي که د تیر شوي کال حالات ښه و وروسته حالات بد شوي نو بیا خو ډېر افسوس خبره او که ته بد ترقۍ روانې نو بیا خو د خوشحالۍ خبره ده. سوال زما تاسو ټولو نه دا دی چې څو کسانو له الله ستاسو په لاس هدایت ورکړی دی ته پوه شو کېږي ځان څو کسانو الله هدایت ورکړی. سوال زما تاسو ټولو نه دا دی چې د امت لپاره تاسو سجل کړی الله اکبر. د ډېرو جواب به داسې چې شیخ صاحب ته د امت خبرې کوي موږ خو چې د کور د چاردیوارۍ نه وځو که ما خو د بچو غم کړی دی د ښځې غم هم کړی اول ځان او بیا بیا جهاد دا خبره کوه بس ګرځه د دې امت لپاره دې څه کړي دي امت له دې څه فایده ورکړې ده ته به دې امت تاسو به دې امت مین یې که نه یې مین یې ټول هسې په خوله محبت دی د دې امت لپاره تا څه کړي دي په دې یو کال کې سختې راغلي دي که نه دي به مسلمانانو په دې تېر شوي کال کې چې څومره سختې راغلي دي چې مخکې به داسې کال نه یې راغلی دومره سختې راغلي دي ته د شپې ځان له جواب ورکړي چې په دې سختو کې تا سجل کړی کوم ځای ته دې پیسې لېږلي دي کوم ځای ته دې کپړې لېږلي دي کوم ځای ته دې خوراک لېږلی دی دا سوچ به وکړې او ځان له به جواب ورکړې. اخرنی تپوس زما ته نه دا دی چې دغه کال خو تېر شو او د دې ټول ژوند نه دې کلونه تېر شوي او آخرت ته نږدې شوی آیا په دې تېر شوي ژوند باندې تاسو راضي یې او که نه د جواب به ځانه پخپله ورکړي او دا راته زما نصیحت دی چې څه چې شوي دي هغه شوي دي رب العالمین ډېر مهربانه بادشاه دی د نوی ژوند شروع کړي دا روان چې کوم کال روان دی او کوم شروع کېدو والا دی د دې لپاره یو نوی لایحه عمل کېدی یو نوی طریقه کېدی چې په هغې کې تاسو رب العالمین ته ښه نږدې شي ورو ستاسو په ژوند کې ترقي راشي لکه بیا دغه کال اخرنی حساب شي نو دومره دی چې موږ خو به څه نه څه کړي که دا زما تاسو ټولو ته نصیحت دی توبه وباسئ نوی ژوند شروع کړئ الله سبحانه وتعالی موږ ټولو باندې رحم وکړي.